الله جل جلاله په خپلو بندګانو باندې د خپل مور او پلار څخه 80 ځلې ډیر زیات مهربانه دی. الله جل جلاله په خپلو بندګانو باندې لوږه او تنده نه لوريږي، خدا چې روټۍ ور باندې فرض کړي او دوی مکلف کړي دي چې ټوله ورځ په تنده او لوږه کې تیره کړي. په دې کې د بندګانو جوت خیر ده. الله جل جلاله خپل فرمایي چې ما انسانان او پریان نه دي پیدا کړي، بلکې پیدا کړي مې دي د خپل عبادت لپاره. د الله تعالی په عبادت کې نه یوازې د آخرت ګټې بلکې د دنیا بشمیره ګټې پکې تړل شوي دي. که موږ او تاسې غواړو چې د دنیا او آخرت ژوند دواړه به ښکلي ښایسته، هم په دنیا کامیاب او سرلوړي او هم د آخرت ژوند ښکلی وینو، د الله تعالی عبادت باید وکړو. د هر شي لپاره یو چانس یو موکوي. روژه هم د انسانانو د ګناهونو د عفو او بخښنې لپاره تر ټولو بهترینه او ښکلې موقع ده. راځئ له دې موقعې ګټه پورته کړو، توبې وباسو او د الله تعالی جل جلاله په رښتیني ډول عبادت وکړو، تر څو دنیا او آخرت مو دواړه ښکلي او ژوند مو له خوښیو ډک شي.